سلامون دوستانو، زه یم عزت اچکزی او زه راغلی یم النور شاپینګ سنټر ته. نو زه به نن د ده څخه دا پوښتنه وکړم چې د ده کارونه څنګه دي او څنګه روان دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. ستړي مه شئ. بخیر یې؟ جوړ یې؟ ښه دی، خیر دی، الحمدلله. شکر خیر. څنګه دي کارونه ستاسو؟ کارونه بس ګزاره دي. ښه. نو اوس کارونه د هر چا د خراب دي، نو ستاسو کارونه څنګه دي؟ زموږ کارونه هم اثر یې پر ګردو پروت. ښه. نو اوس خو اختر هم را روان دی، نو خلک راځي، ګراکان راځي، که در اوسه لا نه دي را شروع شوي؟ یا در اوسه خو سیزن نه دی شروع شوی، خو امید دی خدای به حالات ټیک کړي چې خدای پاک بس نو د ستاسو د دکان لوکیشن ور وښوه د دوستانو ته چې بیا د ستاسو دکان پیدا کړي، او ته څنګه دی په مناسبه ریټ ورکوې شیان که څنګه؟ و انشاءالله زموږ سره چې دی عطر په مناسبه قیمت دي، سینټونه سپرې وي، نور دا وایټنینګ کریمان دو په دې باندې، یعنی چې کوم فیس واشونه دي، بیوټي کریمان دي، او در بازار به مناسب وي، شی به هم په ذمهواري. او دا النور شاپینګ سنټر دی، پر مسجد روډ باندې دی، کټپیز گلی نمبر 7 بالکل په شروع کې دی، توبه مسجد ته نږدې. دوستانو د ده خبرې خو مو واورېدې، لوکیشن یې هم در وښوی او خپل د دکان تعریف یې هم درته وکړئ. نو که مې ویډیو خوښه شوې، حتما در سره سبسکرایب کړئ. مننه.